عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. ښه نو ګرانو زده کوونکو پس د لنډې دمې څخه یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایو د نحوې خپرونه د ګرانو زده کوونکو او موږ مخکې په فاعل باندې خبره وکړه. اوس به انشاءالله ګرانو زده کوونکو په المفعول به باندې څه کوو خبره کوو. ګرانو زده کوونکو النحو الواضح کې په 11مه صفحه کې زمونږ د فاعل نه وروسته چې کوم درس دی 11مه صفحه کې المفعول به دی متوجه شئ. الأمثلة: شد التلميذ الحبل، طوت البنت الثوب، أكل الذئب الخروف، يربح السابق جائزة، يصيد الثعلب دجاجة، يبيع القصاب اللحم. ګرانو زده کوونکو که تاسو وګورئ البحث کې وایي كل جملة من الجمل السابقة مركبة من فعل واحد ومن اسمين. پاس هر جمله له یو فعل څخه او دو نومونو څخه جوړه ده. ګورئ شد، طوت، أكل، يربح، يصيد، يبيع افعال دي. التلميذ الحبل، البنت الثوب، الذئب الخروف، دا ټول دو نومونه دي. الاسم الاول هو الذي سميناه فاعلا. اول اسم چې پکې راغلی دی التلميذ، البنت، الذئب، السائق، الثعلب، القصاب، دې ته موږ فاعل وایو لأن الفعل صدر عنه ځکه فعل هم دوی څخه صدر شوی. وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى که پاس درې وګورو رأينا أن الاسم الثاني في كل مثال دویم به وګورو وهو الحبل الثوب والخروف. دا چې دی هو الذي وقع الفعل عليه په دې باندې فعل واقع شوی دی. فالفعل هو الشد الذي حصل من التلميذ وقع على الحبل. کش کول د شاګرد څخه محصل څخه صادر شوي دي په څه باندې واقع شوي؟ په حبل باندې، په پړي باندې. همدا قسم ګرانو زده کوونکو نور چې دلته څه وایي مفعول به. مفعول به تعریف څه دی؟ المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. منصوب اسم دی چې د فاعل کړنه پې واقع شوې ده. مثلا څنګه ګرانو زده کوونکو؟ اول لازو ګورو المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. دا اسم دی. مثلا زم چې شد التلميذ الحبل، شد کشک التلميذ محصل الحبل پړی، شد التلميذ الحبل. ګوره پړی چا کشک؟ التلميذ. شی کشک شاګرد کشک، شی کشک پړی کشک. نو دلته کش التلميذ چې دی دا فاعل دی. ولې؟ یو خو دا دی چې اسم دی، بل دا اسم چې دی مرفوع دی دلته اصلا. موږ مفعول به دلته کو کنه. مفعول به چې دی الحبل، الشاهد زموږ الحبل دی. محصل لاجیک شو کشی که څه پړی کشک. نو دا کار په چی واقع شو؟ په الحبل. اوس دا مرفوع نه دی منصوب دی. نو الشاهد زمونږ سره الحبل دی. نو وګوره اسم دی بل منصوب دی فتحه ور باندې ده او بل وقع عليه فعل الفاعل. دا فاعل چې دی التلميذ د چې دا کار کړی په دې باندې دا کار څه شوی دی؟ واقع شوی دی. شد التلميذ الحبل. نو کله چې د فاعل کار په واقع شي هغه مفعول به دی. راځو ګرانو زده کوونکو لاندې التمرينات سیوري ګورو. استخرج المفعول به من الجمل الآتية. د راتلونکو جملو څخه مفعول به وبس. مزق الغلام الورقه. اوس الغلام چې څیرې کړه؟ ورقه څیرې کړه. نو د غلام فاعل دی. نو د دې کړنه په چا واقع شو؟ په الورقه. نو لهذا منصوب اسم دی او د فاعل نه وروسته راغلی. همدا قسم د فاعل کار په دې باندې څه شوی دی؟ واقع شوی. همدا قسم نور ګرانو زده کوونکو. دویم کې وي ضع الاسماء الآتية في جمل بحيث يكون كل واحد منها مفعولا به. جمله کې استعمال کړه چې مفعول به شي. صحیح شو؟ النافذ. فتح الولد النافذة. کړکۍ حال ماشوم یا هلک کړکۍ خلاصه کړئ. لبس الولد الحذاء. الحذاء. همدا قسم نور ګرانو زده کوونکو. ورپسې دریم کې 23مه صفحه کې وګورئ
ضع مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتية. راتلونکي جملې مفعول به ته اړتیا لري. مفعول به ورته کې دی. اکل القط الفأرة. پیشو څه وخوړه؟ موږک یې وخوړ. موږک مفعول به شو. مزق الولد الورقة. ينشر النجار الخشبة. همدا قسم. څلورم کې ضع فاعلا ومفعولا به لكل فعل من الأفعال الآتية. دې ته هم فاعل کې ده هم مفعول به. قطع الولد الحبل. نظف أحمد الأسنان. أكل الذئب الخروف. دا ټول دي. ورپسې اجعل أحد الاسمين اللذين بين قوسين فاعلا. دو قوسونو منځ کې دوه نمونه درکړي. یو د هغې نه څه وګرځوه؟ فاعل. والآخر مفعولا به في جمل مفيدة. بل مفعول به وګرځوه. الولد الماء. شرب الولد الماء. صحیح شو؟ شرب الولد الماء. شپږم کې څه وایي؟ هات 4 جمل يكون المفعول به في الأولى من الإنسان. څلور جملو چې په اوله څلور جملو کې مفعول به انسان وي، دویم کې حیوان، دریم کې نبات او آخر کې جماد وي. کولی شئ دا خپل هم راوړئ. تمرين في الإنشاء. په انشاء کې هات 5 جمل تكون كلمة القمح في كل منها مفعولا به. د قمح یعنی وږی دا باید څه مفعول به وي. مثلا زه څه وایم؟ قمح چې دی اصلا د غنمو دانې ته وایي. أكلت القمح. أكل أحمد القمح. القطن. قطف أحمد القطن. يا اشترى أحمد القطن. تمرين في الإعراب. إعراب كسوي حمل الجمل الحطبة. حمل بيور بخبلشا الجمل أوك الحطبة لرقي. حمل فعل ماض. الجمل فعل مرفوع. الحطبة مفعول به منصوب. يأكل الذئب الشاة. يأكل خري الذئب ليو الشاة. يأكل فعل مضارع. الذئب فاعل مرفوع. الشاة مفعول به منصوب. أعرب الجملتين الآتيتين. سنجا صاد الغلام سمكة. تجمع البنت الأزهار. صاد فعل ماضي. الغلام فاعل مرفوع. سمكة مفعول به منصوب. تجمع فعل المضارع. البنت فاعل. الأزهار مفعول به. صاد الغلام سمكة. مثلا گرانوز دا كونكو صاد خكارك الغلام ماشوم. صاد الغلام سمكة. نوسو قري صاد فعل ماض. الغلام فاعل مرفوع. سمكة مفعول به منصوب. قري صاد فعل ماضي. الغلام فاعل. سمكة مفعول به منصوب دی. دا ګورئ تاسو چې په اوائلو کې زده کوئ هر فاعل ته په اوائلو کې باید تاسو چې باید مرفوع وي، هر مفعول به ته تاسو باید چې منصوب وي. دا تاسو باید ځان سره په ذهن کې واخلئ. نو اوس وګورئ دلته صاد فعل ماضي دی. که یصطاد وي يصطاد تاسو باید څه وایئ؟ فعل مضارع. الغلام هماغه راځي، سمکة هماغه راځي. هره جمله چې تاسو راوړئ، مثلا اکل الطفل الخبز. خبز ډوډۍ، الرغيف هم ویلی شي. اکل فعل ماضي. الطفل فاعل مرفوع. الخبز مفعول به منصوب. دا ګورئ دا فعل شو، دا فاعل شو، او دا مفعول به شو. ولی ځکه خوراک چا کړی؟ ماشوم. اکل چا کړی؟ ماشوم. چې خوړلی؟ الخبز ډوډۍ. نو چې خوړلی دا مفعول به دی، ځکه کار په همدې باندې څه شوی دی؟ واقع شوی دی ګرانو زده کوونکو. نو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ ډېر واضح دی. اکل الطفل الخبز. یا قرأ الطالب الدرس.
نو اوس وګورئ قرأ ولوسته صحیح شو فعل دی او کوم فعل دی فعل ماضی الطالب فاعل دی او څه دی مرفوع دی الدرس دا څه دی مفعول به دی مفعول به منصوب منصوب ولې ورته وایو دلته فتحه راغلې ګرانو زده کوونکو ډېر اسانه دی ګرانو زده کوونکو چې په جمله کې تاسو فعل وګورئ چې دا فعل ماضي دی مضارع دی امر دی فاعل که وګورئ خپله پېژنئ چا چې دا کار ترسره کړی وي مفعول به چې په کوم یو کار ترسره شوی وي هغه چې مفعول به وي زه یم چې ضرب زید جمیلا صحیح شو نو اوس ضرب زید جمیلا اوس ضرب فعل دی زید فاعل دی ولی دلته مرفوع دی ګوره دغه د رفع علامه پکې ده جمیلا دا څه دی دا منصوب دی ښه که چېرې داسې وي ګرانو زده کوونکو مثلا تاسو ته راشي چې ضرب موسی عیسی صحیح شو په دې کې به تاسو څنګه تفکیک کوئ دا سیاق و سباق دی کېږي ضرب خو چې دی دا خو فعل شو اوس موسی او عیسی دا چې نږدې دی نو دا خامخا فاعل راځي خو بیا هم علی وجه تحقیق موږ نشو ویلی وروسته چې کوم دی دا مفعول به موږ کولی شو ورته ووایو حالانکې دواړه ګوره په دې کې ځکه اسم مقصور دی نو ګرانو زده کوونکو تاسو به څه کوئ تاسو به فعل وپېژنئ د فعل اقسام به وپېژنئ چې ماضي مضارع امر فاعل به وپېژنئ صرف دلته همدا فاعل وپېژنئ چې فاعل اسم وي مرفوع وي او فعل ورڅخه مخکې وي او کار ورڅخه صادر شوی وي مفعول به چې اسم دی منصوب اسم دی او همداراز کار په ده باندې څه شوی دی واقع شوی دی په دې سره ګرانو زده کوونکو کله هم چې تاسو فعل فاعل مفعول به وپېژنده ستاسو په نحوه کې په ګرامر کې ډېر زیات مشکلات تر یو حده پورې حل کېږي البته دا ابتدایي نحوه ده بیا په فاعل کې هم خبرې شته په فعل کې هم خبرې شته په مفعول به کې هم خبرې شته خپل اقسام لري خو هغه انشاءالله په دویم او دریم کتاب کې د دې خپل درسونه دي په خپل ځای کې ورباندې بیا څه کوو بحث کوو که چېرته تاسو هر درس په خپل ځای کې صحیح یاد کړئ حفظ یې کړئ قاعده ورته حفظ کړئ تاسو به ډېر قوي شئ ډېر به ښه شئ تر څو چې نور مخکې راځئ تاسو انشاءالله هغې ته به مو امادګي څه کړي وي بیا به مو نیولي وي انشاءالله ګرانو زده کوونکو په دې باندې به پوه شوي یاستئ چې مفعول به او فاعل ځکه نننۍ خپرونه زمونږ الفاعل او د مفعول به تر عنوان لاندې وه دا به ګرانو زده کوونکو زمونږ د نحوې نننۍ خپرونه چې تاسو ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې مو په متعال در بسپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مع السلامه